نو په اوداسه کې یو مسله ورونو دا ضروري چې دا نیت په اوداس کې دا بالکل فرض دی کوم مولیانو چې دا خبره بیان کړه د خپل کتابونو کې چې را دا اوداس چې دا مقصودی عبادت نه ده عبادت مقصوده ده نه ده او دې کې حسن لغیره راغله دی او حسن لذاته پکې نشته لکه دی اصولیانو دا بحثونه به کتابونو کې لیکلي علما به دې پیږي دا ټول ابحاث کوم دي دا کمزوري ابحاث دي که مفتیان یادی او مولیان یادی خلار دی یادی لیکن عام مسلمانان د لپاره دا لنډه یادول پکار دي چې زمنګ نبی او دس کړه دي او او دس کې نیت کړه دي انما الاعمال بالنیات او نیت ویل کېږي فعل القلب ته لا فعل اللسان د جبه کار ته نه ویل کېږي د زړه کار ته ویل کېږي د سره نږدې خبره بل بیانوم دا تاسو ذکر چې د قران او حدیث نه دا معلومیږي چې نیت په او داسه کې فرض دی فرض چې نیت په اودس کې نه واسه کیف متفق ځان لم دی او درېږي د دې سړی مند نه کیږي ځکه د دې سړی نیت د عبادت نشته دا لازمه خبره ده دویمه خبره صدا یاد کا چې نیت دا فعل القلب ده د زړه اراده او د زړه قصد دې ته نیت ویل کیږي نه د جبي او د پښتو د اردو الفاظ د نیت دې ته نیت نه ویل کیږي شیخ الاسلام ابن قیم وی په غاثۃ اللحفان کې چې چرتم د رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره منځونه د الله رسول کړی دي مرقات کې مولا علی قاری سے وای چې نبی اسلام په خپل ژوندۍ کې 30000 منځونه کړی 30000 دا د علماو یو شمار دی دا لګ لګ کمزور کې دی او خطا کې دیم شي خو عام اهل علم دا خبره کړ د ډیرو کتابونو کې شته چې هغه په خپل ژوندۍ مبارکه کې 30000 منځونه کړی دي او په دې 30000 منځونو کې چرته یو منځ کوم د الله رسول د سنت ویلي چې زنیت کوم د دې خبره وصلی زهره د څلور رکعات منځ کوم د مسبقین او اماما كان او ماموم یا امام یا مقتدی 4 رکعات مستقبل القبلة دا الفاظ شرطا په حدیثو کې نقل ندي وكذلك في الوضوء دغه شن په اوداس کې د الله رسول د سنت ویلي چې زه اوداس کوم مخ قبله ته دی او تودی او بدی او لوټه کې راسدي او یا پیپ کې را بېږي اول بدا چل کوم مرسه بدا دومره بدا دا د الله د رسول نه شرطا په کتاب او سنت کې نقل ندي دیونه شیخ الاسلام ابن تیمیه ابن قیم وی وما د خپل شیخ الاسلام ابن تیمیه اوریدلی هغه به دا خبره کوله چې په اوداسه کې څوک په تلفظ په نیت باندې کوي په نیت کې تلفظ وي یا په دې مانځه کې څوک الفاظ وي یا په روزه کې څوک نویت والا الفاظ وي یا په جنازه کې څوک د نویت الفاظ وي یا په تیمم کې څوک الفاظ وي یا په حج کې څوک الفاظ وي ودا سړی گرفتار دی د شیطان په وسوسه کې گرفتار دی دیوژن شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله وګد عبارت به د شیخ الاسلام ابن تیمیه نقل کړی دی چې هغه بدا ویل چې په اوداسه کې تقریبا دن لس بدعات دی په دې نیت کې دن لس بدعات دی دا په اوداسه کې هم دی او دا په عام منځونو کې هم دی و یو بدعت په دې کې دا دی چې الکلام مع النفس د ځان سره خبرې کول دا ځان نه مستقل بدعت دی او دا کار چې کوم دا فعل المجانین د لیونو طریقه ده چې سړی ځان سره په منځ کې خبرې کوي په پښتو ګردو کې و دا طریقه کافی ده د بدعت کېدو لپاره چې دا څه بدعت ده بل طریقه په دې کې د بدعت ده چې په دې کې نور خلق په تشویش کې چولې کېږي ساخواته چې کوم خلق ولړ دي په منځ کې یا په وداسه کې او ته دا قصې کې او خلق په تشویش کې پریوزي دا مسله په منځ کې یاد کوي او د منځو د اوداسه علماء یو ځای بیان کړ ځکه زه یو ځای بیانوم نو بیا د منځ ته چې موږ رسیدو ان شاء الله تکبیر تحریمانه به شروع کوو نیت مسله بنو وایو الله په توفیق سره ان شاء الله تعالی دې کې بل سره په تشویش کې اچولې او بل په جدا خبره ده د قصاص خیالي پښتانه چې نیت ویندا په پښتو کې وای سندیان په سندای کې وای اردو والا په اردو کې وای هندکو والا په هندکو کې وای عربي والا په عربي کې وای دې خبر نه دا معلومیږي چې دا شی بدعت ده ولې منځ په عربي کې راغلی ده په کار دا ټول نیتونه په عربي کې وای شرطه په عربي کې چې کوم د رجوع وغیرہ نیتونه یا د حجونو هغه په کتاب او سنت کې ثابت نه دي دې څه نه معلومیږي چې دا څه بدعت ده شیخ الاسلام سے وہی پدی کی سڑک تندے ډیر تریو را تریو کی دا تندے او ځان د سی غون را غون کی دا ځان له مستقل بدعت ده دا لاس چې پر تکي دی وګونو پر مګیو دا وګونو یې مګیو خدای اسمان ته نیولی دا ځان له یو مستقل بدعت ده او پدی کې کله کله خلکو نه قرات هم فوت چې زکه ته چې دا چاربه تا وې نو مخکې به امام فاتحه وي او هغه فاتحه ختم کی قرات بخلند کې سر رکوع وو کی او ته به دا چاربه ته وې
او په دې حکم کې هم داخل شوی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قرآن مخکې ویل کېږي ته شاته بختو ځان څخه خبرې کې دا ځان له یو مستقل مرض دی دیو جن هغه وی کله کله نږدې د جستامن په فاسد چې شیخ الاسلام ابن قیم وی ځکه بعضی الفاظ په تکرار کې خلک وی دا وسوسه والا وی التحیات التحیات د ډیر الفاظ خلک وی دا وسوسه والا دا نیتونو والا مو 2 رکعات فرض بیا وی نه 2 رکعات نفل بیا وی مسبخین بیا وی مازیګر کله ته مسبخین خطا شي کله ته مازیګر خطا شي کله د سلام زر زر وګرځي بیا د یخن شروع کی دیو جن دا دغه وسوسه والا قول چې خلک ډیر وسوسه کې بدی کې اخته دي بس الجمعه ترانه وته اذا قمت الى الصلاه فكبر دا بخاری حدیث ده چې ودر دې مانزه ته چې جمعه نه رواني نیت وکې شیخ سامنے قیم وی دا عجيبه ده اذان چې وشو خلک مسجد ته رواني کور کې او د سوکي ټول خلک وی دا منځل روان دي جمعه ته چلاړي ودر دې ټول خلک وی دا سړی په منځه ولاړ دي که سنت دی وکړو د منځه انتظار د کونو خلک ټول وی دا په منځه ولاړ دي او انتظار د منځه کوي بهر نه چې کله امام راغی په محراب کې ودرېد او اقامت شروع شو ته پاسې ټول خلک وای دا سړی مانځه ته ودرېږي چې ماسپخین ټیم ټول مسلمانانو ته پته 4 رکعات دي امام چې مخکې مسلمانانو ته پته چې امام دا مخکې ولاړ دی دې ټکي د څه حاجت د چې په دې حاضر امام پسې او مخ د کعبه په شریفه په لور کې الله اکبر د څه ضرورت دی ځکه د قبله نه بغیر بل ته خلک من نه کوي ځکه چې سړک شمارینو د لسونه نه بلکې د یو درزن نه زیات بدعت پکې جوړيږي د شلو 15 نه زیات بدعت پکې جوړيږي شیخ الاسلام څخه خود خپل زمانه د عربو بدعت بلیدلی چې هغه په کومه زمانه په دمشق کوم علاقه کې اوسېده که پښتنو علاقه ته پنجابي علاقه ته ورا لیدا به نور بدعت هم ته کې شمار کې ته چې دی علاقه ته رجوع کې د دې زمانه د پښتنو بدعت منځ کې ویني یا په روزه کې ویني یا په حج او عمره کې ویني یا په غسل او په تیمم کې ویني په دې نیت کې ډیر بدعت په کې نورم ته پیدا کی دیوین اخر کې شیخ الاسلام صاحب وی هي العزم على فعل شيء ومحلها القلب وهذه عبارات التي احدثت عند افتتاح الطهاره والصلاه دا کوم عبارات چې خلکو جوړ کړی دي د روزي د فارغ کوم نیت خلک کی نویت ان اتیمم د تیمم د فارغ کوم نیت یا وبسم غدن نویت من شهر رمضان دغه نیت دام سره دن ضعیف دی او د تیمم د پاره کم نه چې د تبلیغان ملګری خلکو ته ورخی چې نویت انا تیمم لرفع الحدث لاستباحه الصلاه دا چې پنسرو منسرو کې کم نیت راغله دا مات ګور د درې سره دم نه معلوم دا پنسرو والا نیت ده ما تاسو له قران حدیث په صحیح سند باندې نقل لی او دا پنسرو منسرو نیت یا د رسالو چې کم نیت دغه نیتونه نه دي نو یو نیت په اوداسه کې فرض خلاصه ده او دویمه خبره ده چې په نیت کې تلفظ کول بدعت الفاظ ویل د نیت د پاره په پښتو کې یا په اردو کې یا په بل ژبه کې یا د پنسرو منسرو چې کوم الفاظ چاپ کړي دغه شان الفاظ ویل د بدعت ده یو مولا کتاب لیکره د میدان کې ده هغه وی د منظر لپاره نیت کول خو نشته ظاهر قول د حدیث دا ده خو چون کې د یو سړی خله او زړه دواړه برابرېږي نه موافقه اللسان مع القلب دا ناراضي نو کچون کی یو سړی په جبه باندې وای نو دا خیر ده اس خیرم پکې ده شمنګم دغه شر ده چون کی د الله رسول دا خبره چون کی خه معلومه وا چې که سړی جبه وزړه نه برابر ده چون کی د دې بجو باندې وای چرته د الله رسول 30000 منظور کړ دي په قول مولا علی قاری پر 30000 منځونو کې چون کې د الله رسول چرته په الفاظو کې نیت ویلې ده چون کې تاسو راوخی کنه یا ابو بکر صدیق چې څومره منځونه کړ دي یا عمر بن الخطاب چې څومره منځونه کړ دي یا علی بن ابي طالب یا عثمان رضی الله عنهم اجمعین د تمام الصحابه او خلفای راشدین او تابعین سلفو کې یو سړی تاسو پیدا کړي چې هغه چرته په عبادتو کې نیت په جواب باندې ویل چې دا قول صحیح دی چرته او داغه چرته د مستند روایت داغه دلیل چې هغه ته ډډه لګولې سره روایت ته پیدا کړي دا الله په توفیق نشته عام کتابونو کې لیکل وقيل حسن وقيل امر مستحسن دي کتابونو کې من ته معلوم دي او د قیل لپاره بقایل پکاري او د دلیل په پکار چې کتاب او سنت نه بدی دلیل کم زه راغله دي الله په توفیق باندې د کدي څه دلایل نشته کتاب او سنت د صحابه نیت په الفاظ ویل او داغه لپاره دلایل د مليانو خبرې په خپل ځای موږ په دې خبره باندې مکلف نه یو چې مليانو ټولو خبرو مناقشه کوو دیو جن قران او حدیث مطالعه کول پکار دی قران او حدیث کې نیت دا د ودس لپاره فرض د غسل لپاره فرض د تیمم لپاره فرض او محلها القلب د دې محل د نیت کوم د زړه دی
او نه د دې محل چې کوم د جبا دا تیمم کوم د سیاده کوي باو زینو کو بیا دا موږ وک بیا به نور زینو کې د تفصیل نه کو د الله په توفیق او ډېر نقصانات د امام مخ تاسو ول چې رکعات خلکو نه فوت شي نور خلک په تشويش کې به دستا په خبره باندې پریوزي تشويش کې پریوزي ځان څخه خبري کول د لیونتوب ده او ډېر هغه نقصانات دي چې کتاب او سنت نه دا معلومیږي په دې بیزه الفاظ باندې هر بدعت چې چا پیدا کو د دې مقابله کې به سنت طریقې ستانه زی تکبیر اولاد خلکو نه فوت کیږي تکبیر اولاد امام سره اذا كبر فكبروا امام چې الله اکبر و تب الله اکبر و د دې حدیث باندې به ال عمل راځي تر چاربه ته نه وشاته او چې امام الله اکبر و تشاته دا چاربه ته و امام چې په رکوع کې تر ازو دا نیت وته کې هغه به رکوع نه برشوي نو د ډیرو خیرون سره محروم کیږي چې کله سره په اسلام کې بدعات ایجاد کی احداث فی الدین دا سره د ډیر خیر نه محروم کوي